یوه جنۍ چې همیشه به سرمایه‌دارو خلکو پسې ګرځېده. نن درته ډېره ښکلې واقعه لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یوه نجلۍ د سیمې تر ټولو مشهور سوداګر ته لیک ولېږه. په لیک کې لیکلي وو: زه 22 کلنه یم، ښه اندام لرم، ښایسته څېره مې د خلکو زړونه وړي، ډېر خلک مې د خوږو خبرو تږي دي، لوړې زده کړې هم لرم او اوس مې پرېکړه کړې ده چې له یوه داسې چا سره واده وکړم چې لږ تر لږه د کال 2500 افغانۍ وګټلی شي. نجلۍ لیکلي وو: کیدای شي تاسې ته زما شرط غټ ښکاره شي، خو داسې کسان کم نه دي چې 2500 افغانۍ د کال وګټي. که د خلکو کاروبار ته وګورو، اوس هم زما شرط ټیټ دی. آیا تاسې داسې څوک پیژنئ؟ تاسې واده کړی دی؟ څه وکړم چې ستاسې غوندې شتمن ځوان پیدا کړم؟ څو نورې پوښتنې هم لرم. مجرد او شتمن ځوانان څنګه پیدا کیږي؟ د څومره عمر کس زما لپاره ښه بولئ؟ تاسې له یوې نجلۍ سره د واده لپاره کوم معیارونه ټاکلي؟ سوداګر نجلۍ ته په ځواب کې ولیکل: ښایسته نجلۍ، ستاسې لیک مې په خورا خوند ولوست. زما ځواب تر پایه ولوله. ستاسې په څېر ډېرې نجونې شته چې غواړي له شتمن ځوان سره ژوند شریک کړي. زه یو له هغو کسانو یم چې د کال مې تر 2500 افغانۍ عاید ډېر زیات دی، خو خدای دې وکړي چې څوک فکر ونه کړي چې ما تا ته په ځواب لیکلو باندې خپل وخت ضایع کړی دی. د سوداګرۍ په اساس له تاسې سره واده کول لیونتوب دی، ځکه تاسې خپل ښایست په پیسو بدلوئ. ستاسې ښایست څوکه څوکه کمیږي، بالاخره بیخي ختمیږي او پیسې ورو ورو نورې هم زیاتیږي. زما عاید کال په کال نور هم زیاتیږي، خو ستاسې ښایست د هر کال په تیریدو کمیږي. د اقتصاد د علم په اساس زه د یوې داسې پانګې څښتن یم چې زیاتیږي او تاسې د داسې پانګې چې په تاوان کې روانه ده. د اصولو په اساس هغه سوداګري چې پوه شوې تاوان درته کوي باید ژر یې له خپلو اوږو واړوي، او له تا سره سودا هم همداسې ده. هیڅوک لیونی نه دی چې د تاوان کوټې ته لاس ونیسي او خپل قسمت په داسې پانګه پسې وتړي چې په تاوان کې روانه وي. که تاسې له ښایست پرته داسې سرمایه لرئ چې هغه ماته مهمه وي، د وخت په تیریدو زیاتیږي او تاوان نه کوي، لکه انسانیت، پاکلمني، اخلاق، وفاداري، ژمنتیا، ملګرتوب او مینه، نو په سترګو زه در سره معامله کوم. خو په اوسني حالت کې تاسې ته د یوه سوداګر په توګه یوازې دا مشوره درکوم چې ژوند په شتمن کس پسې مه تړه. کوښښ وکړه، بیا ته هم کولی شي په خپله د کال 2500 افغانۍ وګټې.